دوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور. بسم الله الرحمن الرحیم. نن چهارشنبه د 1403 هجري لمریز کال د تلیا میزان میاشت 13مه نیټه ده. محبوب الله سروریم پام راړوم د میدان وردګو ملي تلویزیون څخه د دې مهال خبرونو ته. د میدان وردګ ولایت جغتو ولسوالۍ لپاره رغېدلې ودانۍ ته د یادې ولسوالۍ مسؤلین او اوسیدونکي زیات خوښ دي. وایي په پرانیستلو سره به یې په کارونو کې ښه والی راشي. د دغه ولسوالۍ کارکوونکي وایي اوس د اداري خونو د کموالي له امله نشي کولی په ښه شان او کم وخت کې د خلکو غوښتنو ته رسېدنه وکړي. نور جزئیات یې د فهیم الله افغان په راپور کې. د میدان وردګ ولایت جغتو ولسوالۍ پخوانۍ ودانۍ چې د تیرو 20 کلونو جګړو له امله بشپړه ورانه شوې له امله زیاتره وخت د کارکوونکو ولسوالۍ د اوسیدونکو په کارونو کې خنډ رامنځته کیږي. اوس د اسلامي امارت له لوري ورته نوې ودانۍ رغول شوې. مخکې د ولسوالۍ د تعمیر د جوړولو نه دلته یو لږ ستونزې وې چې هغه د شوبو نشتون و، بعضو مدیرانو شوبې نه وي. الحمدلله اوس د ولسوالۍ تعمیر جوړ څه افتتاح کیږي او شوبې به ټولې د ټولو مدیرانو لپاره به شوبې فعاله شي او د خلکو مشکلات ستونزې به ډېر ورسره اسانه شي مراجعینو لپاره. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي هم زیات خوښ دي چې د ولسوالۍ لپاره ورته نوې ودانۍ رغول شوې او زیاتوي چې د اداري خونو د کموالي له امله به یې ډېری وخت کارونه ځنډېدل. اوس زیات مشکلات دي ځکه چې فعلا د ولسوالۍ مقام ابتدایه محکمه جنایي اتاقونه چې دلته دي دا ټول د فامیلي تعمیرو کې اوسېږي ځکه د تعمیر د نشتون د امله دلته پخوا جګړې او جنجالونه چې سره جوړ شول د فتح په راتګ سره ارامي شوه. اوس لله الحمد باسازي کارونه شروع شي، موږ ډېرو ته خوشحاله یو او خصوصا که دا تعمیر افتتاح شي جوړ شي جغتو به ټول مشکلات حل شي. موږ چې اوس د مراجعینو سره ډېر په ستونزه کې وینې موږ مراجعینو ته داسې سم ځای نه لرو. موږ په خپله سم ځای اتاقونه هم ډېر څه تنګ دي او دا تعمیر که افتتاح شي د موږ اتاقونه زموږ د خلکو سمې کړنې ته به موږ متوجه یو. نه یوازې د جغتو بلکې د میدان وردګ ولایت بلې نرخ ولسوالۍ لپاره د ودانۍ رغولو چارې هم روانې دي چې په نږدې راتلونکي کې به بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د میدان وردګ ولایت د پاسپورت ریاست مسؤلین وایي چې په تیرو 3 میاشتو کې 8695 جلده پاسپورتونه ویشلي. نور حال یې په راپور کې. د میدان وردګ ولایت امنیه قماندانۍ اړوند د پاسپورت امریت د روان لمریز کال په 2مه روبه کې شاوخوا 8695 جلده پاسپورتونه توزیع کړي دي. د یاد امریت امیر قاری روح الله اسامه په وینا چې د توزیع شویو پاسپورتونو له د رقمو 4 میلیونه او 2,01,000 افغانۍ د دولت بودیجې ته جمع کړي. همدارنګه د توزیع شویو پاسپورتونو له جملې 4980 15 کلن 3055 یې کم عمره کسانو ته او پاتې نور یې بیا 10 کلن پاسپورتونه توزیع شوي دي. بلخوا مراجعین د پاسپورت امریت مسؤلینو خوښ دي چې پر وخت یې ستونزو ته رسېدنه کیږي. هلمند ولایت کې ښاروالۍ ریاست په تیرو 6 میاشتو کې 3 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي. د دغه ولایت ځایي مسؤلین وایي سږکال یې 14 پروژې تر کار لاندې وې چې 10 ترې بشپړې شوي دي او پاتې نورې به هم ډېرې ژر بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. نور جزئیات د فرید الله خیال په دغه راپور کې. د هلمند ښاروالۍ ریاست مسؤلین ولس ته د خپلو فعالیتونو او معلوماتو ورکولو یو غونډې په ترڅ کې وایي په تیرو 6 میاشتو کې 3 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي چې تر دا مهاله 40 میلیونه افغانۍ په مصرف رسولي دي. دوی وایي هڅه کوي په دغه ولایت کې چې کومې پروژې د تخنیکي ستونزو له امله ځنډول شوې وي دې ته ورته نورې پروژې په پلان کې لري چې ډېر ژر به پیل شي. بعضې پروژې واقعا پاتې شولې وځنډېدلې ډېر یو کم شمېر شیان چې هغه د اقلیمي شرایطو د تخنیکي شرایطو د مادي شرایطو د اداري شرایطو دغه اداري مادي تخنیکي اقلیمي شرایط سره ګډ شول زموږ بعضې پروژې د فلج سره مخ کړلې. واقعا داسې به شوي مګر الحمدلله په سلو کې 15 وي موږ خپلو اهدافو ته ورسېدلو خپلې پروژې مو مخ ته وړلې. دغه مشرانو د امارت ټولو مسؤلینو د مشر شیخ صاحب څخه نیولې بیا تر یو پاک مجاهده پورې زموږ او ستاسې دپاره د دې عظیم عذاب د خلاصون دپاره د دې عظیم
مشکل د خلاصون دپاره خپل سرونه هم نظرانه کړي وو. هغه ستاسې د جوبه څخه راایستل سوي روپۍ او بېرته ستاسې په خدمت کې د لګولو په صورت کې په بیخي هېڅ تکلیف هم نه ورکوي. ورته مهال د لښکرګاه ښار یو شمېر اوسېدونکي دا ډول غونډې مهمې بولي او وایي په دې سره به ولس د مالیې ورکولو په ارزښت تر ډېره وپوهېږي. او دغه رقم غونډې چې کول کېږي په دې کې دا د اشاریانو کم هغه فکر چې دی کم هغه د دوی څه خبرې چې دي هغه د دوی فکرونه چې دي هغه دې ته متوجه کوي چې زموږ د ښار دا پیسې چې کم ټولېږي عواید چې دي دا زموږ ښار په دې سره ترقي کوي. ښاروالۍ څخه مو غوښتنه دا ده چې په آینده وخت کې هم کوم پروژې کوم ځایونه چې جوړوي نو ښه چې جوړې کړي بله الحمدلله موږ هم ډېر خوشحاله یو. پاتې دې نه وي چې د هلمند ولایت ښاروالۍ ریاست په هرو 6 میاشتو کې د خپلو عوایدو او فعالیتونو په اړه ولس ته د یوې غونډې په ترڅ کې معلومات ورکوي. مسلکي روزنه او پر وخت د اصلاح شوو تخمونو ویش ارزګان کې د کرنیزو محصولاتو کچه زیاته کړې. د دغه ولایت د کرنې ریاست مسؤلین وایي روان کال په ارزګان کې د میوه‌جاتو حاصلات تر پخوا زیات او د بازار اړتیا یې پوره کړې ده. نورحال د اجمال وصال په راپور کې. د ارزګان د چورې ولسوالۍ د ولګۍ دښته کې د هندوانې او خټکي د وروستیو ورښتونو مسلکي روزنې او د اصلاح شوو تخمونو پایله ده. محمد داود پالیا ځوان دی او په دې خوشحاله دی چې سږني حاصلات یې له هر ډول آفتي مرضونو او وچکالۍ له ګواښه پرته حاصل ته ورسېدل. هغه غوښتنه کوي چې تازه رسیدونکو حاصلاتو ته په کور دننه او بهر مارکیټ پیدا شي. ضرورت تو د خاصه چې دغه سره وسی چې مرسته چې د واوی راکې د دغه جوړنګانو د هندوانو د چنجي چې موږ پر وپاشو خټکی و هندوانې دا رقم دي در هغه د کندهار در هندوانو د نور در هندوانو دغه هندوانې یوه میاشت دوه میاشتې درې میاشتې ډېر د خرابېده نه لري. د جر شله موږ ورته وایو که چیرې دا شله موږ ته وتړل سي چې ډیم سي یو خو به مو دغه چننه تخریبېږي بل به مو د سیل مخه ونیول سي. د میوه‌جاتو د فصلونو رسېدو سره نه یوازې د پلي ځوانانو د ګټې وټې موقع رارسېږي بلکې میلهوالو ته هم له ښاره بهر دښتي سیمو ته د ورتګ زمینه برابره سوې ده. نقیب الله د خپلو ملګرو سره د مرکز ترینکوټ له ښاره د چورې ولسوالۍ دې سیمې ته د هندوانو او خټکیو د میلې لپاره راغلی. نورالو دا پلیزونه مو لیدل ډېر ښه پلیزونه دي او چې هندوانه مو وکته د هندوانه هم ښه کیفیت لري ښه خوږوالی لري ښه غټوالی لري. د کرنې ریاست وایي سږکال په ارزګان کې په 198.8 هکټاره ځمکه د هندوانو او خټکیو فصلونه سوي چې کلني حاصلات یې 896.6 ټنه ته رسیږي. وایي د کرنې ریاست وخت پر وخت د کروندګرو سره د مسلکي روزنې ترڅنګ د اصلاح شوو تخمونو او سرې مرسته کړې ده او د مارکیټ موندنې لپاره یې هم لاس په کار دي. چې تقریبا پر 198.8 هکټاره ځمکه باندې سږکال د پالیزو د هندوانو د پالیزو موږ کار کړی لرو چې د دې څخه کلني عواید 896.8 ټنه حاصلات موږ لاسته راوړو. ارزګان چې یو کرنیز ولایت او تر 95 سلنه زیات اوسیدونکي په کرکیله بوختي تر هغه وروسته چې هیواد کې د کوکنارو پر کښت بندیز ولګېدلی کروندګرو یې بدیلو کښتونو ته مخه کړه او اوس یې له پایلو خوشحاله دي. درنو او قدرمنو لیدونکو زموږ د نن شپې خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښې چارې.